بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو اکسل ته. په اکسل کې هوم منو ته راځو او سټایل ګروپ ته. په سټایل ګروپ کې موږ نن ورځ درس دی ټاپ ان باټم رولز ته. ټاپ ان باټم رول څه کار کوي؟ دلته راځو زه یوه ډیټا سلیکټ کوم، مثلا دغه ډیټا ده. مثلا ډیټا باندې راځم، ټاپ ان باټم رولز ته. ټاپ 10 اولین کمانډ دی. مثلا زه دغه ډیټا ورکوم، وایم دې ډیټا کې مثلا ما سره 15 نفره چې جګې نمرې وړي دي هغې ته یو فارمټ ورکړه. دا اوکې کړم. هغه کسان چې 15 نفره چې جګې نمرې اخیستې دي کوم دي؟ اووه اتیا، نهه نوي، څلور اتیا، څلور اتیا او څلور اتیا. دا هغه کسان دي چې په ټولو کې جګې نمرې اخیستې. د دې نه وروسته مثلا که تاسو دې باندې کلیک وکړئ، ټاپ ان باټم دې ته راشئ، ټاپ ان 10 دا هم همدا کار کوي. مثلا 3 نفره چې د هغې نمرې جګې دي د هغې باندې کلیک کوئ. مخکې د دې چې تاسو ته اپلای کوئ اول کلیر رولز ته راځئ. کلیر رولز فرام سلیکټډ شیټ دې نه وروسته راځئ ټاپ ان باټم ته. مثلا په دې کې هر کسان چې مثلا تاسو وغواړئ په هماغه اساس باندې 10 کسان مثلا که مساوي نمرې وړي ټول درته په نښه کوي. دین دغه رول تاسو کولی شئ د دې نه ډېر په اسانه میتود باندې بیرته پاک کړئ. د هغې نه وروسته راځو ټاپ باټم ته او باټم آیټم. زه ورته وایم مثلا چې په دې ډیټا کې مثلا ما سره 3 کسان چې ټول کمې نمرې اخیستې هغه ماته وښیه. زه اوکې کوم. هغه 3 کسان چې په ټولو کې کمې نمرې وړي دي، کمې نمرې لري، کمه ډیټا لري، هغه ماته سلیکټ کړه. دا رول دې کولی شئ د دې نه بیرته یو په یو د دې نه شي کوئ پاک کړئ. دې نه وروسته چې لرم ټاپ ان باټم نه راځم ایوریج. ایوریج افسد ته وایي. مثلا دې باندې زه کلیک کوم، چا چې ایوریج زیات دی هغه ماته شي که سلیکټ کړه. ایوریج څنګه پیدا کیږي؟ ایوریج فورموله لرو. دا ډیټا ټوله راواخله او د دې ماته ایوریج راوباسه. ایوریج چېرته دی؟ دلته مې ایوریج راایستلی. زه غواړم دا مکمل سلیکټ کړم. په دې کې چې د هر چا ایوریج جګ ایوریج هر چا دی هغه ماته سلیکټ کړه. جګ ایوریج مثلا یو بل ته ډېر نږدې دي. هر ایوریج مثلا یو بل ته نږدې دي هغه ټول ماته سلیکټ کوي. راځئ دا فارمټ بیرته کلیر کوئ. راځئ کلیر سیل ته. دې نه وروسته موږ راځو ټاپ ان باټم رولز ته. د هغې نه راځو بیلو ایوریج کوم چې کته ایوریج لري هغه ماته سلیکټ کړه. که چېرې زه اوکې کړم 10.3 مثلا 12 دغه هغه کسان دي چې ایوریج یو بل ته نږدې دی. دا فارمټ غواړئ دې ځای نه بیرته کلیر کړئ. راځئ دا باندې کلیک او کلیر سیل کلیر رولز فرام د سلیکټډ سیل باندې کلیک کوئ او دا پاکي یعنې هغه تاسو کولی دې نه پاک کړئ. ښه، دې نه وروسته موږ راځو کنډیشنل فارمټینګ ته. کنډیشنل فارمټینګ کې نور خبرې خلاص شوې. دې نه وروسته موږ راځو فارمټ د ټیبل او سیل سټایل. سیل سټایل څه کار کوي؟ مثلا په دې کې یوه ډیټا ده، دې باندې تاسو کلیک کوئ، سیلز ته یو سټایل ورکوئ. مثلا ګوډ باد، مثلا دې کې ضعیف ترین نمرې دي، هر سټایل تاسو وغواړئ. مثلا دا ګوډ دی، دې باندې کلیک کوئ، دې ته یو سټایل ورکوئ مثلا ګوډ. مثلا دې سټایل ته یو مثلا نه نارمل، نه ښه او نه مثلا بد دی. هر سټایل تاسو وغواړئ کولی شئ دې نه یو سټایل یو سیل ته سټایل ورکوئ. دې نه لاندې مثلا ډیټا ان ماډل باندې کلیک کوئ. دې نه وروسته هیډینګ ته راځئ. مثلا دغه هیډینګ ته یو سټایل ورکوئ. دې هیډینګ ته دې باندې کلیک کوئ، سیل سټایل ته راځئ. دا هیډینګ خوښي، دا هیډینګ، هر هیډینګ چې تاسو د دې نه خوښي هغه هیډینګ کولی شئ د دې نه یو په یو ورته انتخاب کړئ. د دې نه وروسته موږ څه لرو؟ هر سټایل تاسو دلته خوښي د دې نه کولی شئ نیو سایز سټایل جوړ کړئ، میډ سټایل جوړ کړئ. هر سټایل چې تاسو وغواړئ د دې نه کولی شئ ورته یو په یو انتخاب کړئ. مثلا دې نه وروسته موږ لرو فارمټ از ا ټیبل. فارمټ از ا ټیبل څنګه کیږي؟ دا اوس ما سره یو غواړئ یو ټیبل په حیث جوړ شي، دا ډیټا مکمل سلیکټ کوئ. اوس مثلا الریډي ټیبل دی، زه غواړم د دې نه یو نوی ټیبل جوړ کړم، تر هغې ویډیو سټاپوم. ښه، د هغې نه وروسته موږ سره څه دی؟ هوم منو ته راځو، کنډیشنل فارمټینګ ته. کنډیشنل فارمټینګ کې موږ دغه منوګانې ټولې خلاصې کړي. راځو فارمټ از ا سیل. دا تر هغې پورې یو ټیبل نه دی تشکیل شوی. کله چې ټیبل تشکیل شي موږ سره ته یو اضافي منو راځي. لکه مثلا موږ سره دلته موږ سره یو ټیبل دی، ځکه دلته چې لیکل دي ټیبل ډیزاین. د دې لپاره موږ څه ورکوو؟ د دې لپاره موږ راځو دا یو ټیبل جوړوو. فارمټ از ا سیل. فارمټ از ا سیل باندې کله کلیک وکړو مکمل مختلف سټایلونه دي. کوم ډول ټیبل تاسو غواړئ، دا ډول ټیبل غواړئ، دا ډول هر ډول ټیبل غواړئ دې باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو دې باندې کلیک وکړئ دلته راځي که مثلا where is the data from your table.
مثلا که تاسو مثلا غلیظ سلیکټ کړئ سر نه غواړئ سلیکټ کړئ سر نه غواړئ دې ځای سلیکټ واخلئ دلته لیکل دي مای ټیبل هازنټ هیډر که چیرې هیډر ونه لري اوس موږ هیډر لري تاسو کولی شئ بیا د ټیک مارک لرې کړئ موږ ټیبل چې اوس دی هیډر لري دا اوکې کوئ دا اوس موږ سره یو ټیبل شو څنګه پوه شو چې ټیبل شو ورته وګورئ یو اضافي مینو تشکیل شو دا موږ سره هوم مینو کې هوم مینو کې سټایل ګروپ شو